د کډوالو او ټي ټي پي په سر د جنجالونو دوام پاکستان بالاخره د طالبانو حکومت نامشروع باله وایي ترڅو چې مشروع حکومت نه وي اړیکې به مو ښې نه شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د جمهوریت نظام په سقوط او طالبانو راتګ ته خوشحالي کولې ویل به یې چې د دوی راتګ سره به د دواړو هیوادونو ستونزې ختمې شي او ښې اړیکې به ولري. ظاهرا پاکستاني چارواکو فکر کاوه چې طالبان به د دوی فرمایشونه ومني، خو ښکاري چې طالبانو ورته سر ټیټ کړی نه دی، ځکه خو داسې غوث دریځ یې اعلان کړ. تازه خبر دا دی چې پاکستانی صدر اعظم وایي تر څو چې افغانستان کې یو مشروع نظام را نشي د دوی اړیکې به ورسره ښې نه شي. دا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړی پاکستانی چارواکی په زغرد د طالبانو واکمني نامشروع ګڼي. تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تل پر نړیوالو غږ کوه چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره تعامل ته غاړه کېږدي. د پاکستان لنډمهاله لومړي وزیر انورالحق کاکړ دغه هیواد په لویدیځه پوله د حالاتو په اړه د خبرو په مهال د بې اسناده افغان کډوالو د بیرته ستنولو د پالیسۍ دفاع وکړه او ویل چې په افغانستان کې به د یو مشروع حکومت وروسته حالات ښه شي. هغه همداراز له طالبانو غوښتي چې یو ټولګډون او مشروع نظام جوړولو ته د غاړه کېږدي، ځکه په روان وضعیت سره به افغانستان نور هم شاتګ وکړي. هغه وویل چې غیر دولتي عناصر د پاکستان امنیت ته ګواښ پېښوي کوم چې افغانستان کې میشت دي. هغه زیاته کړه چې د قانون نه حاکمیت، کمزوري حکومتولي، نیابتي جګړې، کمزوری اقتصاد او بشري پرمختګ ته لږ لومړیتوب ورکول د کورنیو شخړو اصلي لامل. شنونکي بیا وایي پاکستاني چارواکي د افغانستان کیسه کې نه دي او نه هم د افغانانو ګټې ورته مهمې دي. داسې خبرې یې ځکه کړي تر څو پر طالبانو فشار راوړي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.